بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت درنو لیدونکو او د سهار پیغام درنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله مند یم چې د صحت جامې مو پر تن وي او یو ښه سهار مو پیل کړی وي. نن هم خوشبختانه په خپرونه کې یو ځانګړی میلمه لرو. دی مبارز افغان نومیږي، د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نن غواړو له ده سره چې د یو دوه نوښتونه ترسره کړي، یو نظامي MB موټر یا ټانک یې جوړ کړی دی او بل یوه بې پیلوټ الوتکه یې جوړه کړې. غواړو په همدې مسایلو باندې له ده سره خبرې وکړو. نو مبارز صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست یو، خپرونې ته ستړي مه شئ. مننه. ژوندی اوسئ، کور مو ودان. او د حریت تلویزیون کارکوونکو، لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ او د صحت په جامو کې به نغښتي یاست. مخکې له دې چې پوښتنو ته ورشو، ځای لري چې مننه وکړم د خپرونې له ملاتړ کوونکي افغان ټیلیکام څخه. افغان ټیلیکام یوه بشپړه مخابراتي شرکت په افغانستان کې چې صوتي، بېسیم او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. مبارز صاحب، پیل که له دې وکړو چې لیدونکي په دې پوه شي څومره زده کړې مو کړي او په کومه برخه کې دوستانو ته لږ معلومات ورکړئ. مننه. ژوندی اوسئ. ما خو زده کړې تقریبا تر 12مه پورې کړي دي او داسې خاص پوهنتون داسې لوړې زده کړې مو نه دي ترسره کړي. ښه، دا چې لوړې زده کړې مو هم نه دي ترسره کړي، ما یادونه وکړه چې تاسو یو MB موټر او یو الوتکه جوړه کړې. څنګه وتوانېدله چې دې برخې سره مو شوق پیدا شي او بیا دغسې یو لاسته راوړنه ولرئ په خپل ژوند کې؟ په لومړیو کې خو د مکتب ښوونځي په دوره کې ما خپله د رسمي هنر څخه ډېر شوق او علاقه درلودله. غوښتل مې چې کوم رسم چې زه په تختې یا په کتابچې باندې چوم یا نه، باید زه یې عملي ډول وړاندې کړئ، عملي به په بڼه یې جوړ کړم او وړاندې یې کړم. خو په اخر کې وتوانېدم چې ما کوم رقم ته رسم او نقشه جوړه کړې وه، هماغه ترتیب سره مې د کوم شیان چې تاسې وینئ دغه ما جوړ کړي او ترتیب کړي مې دي. ډېره مننه. دوستانو، یوه یادونه باید وکړم چې مبارز صاحب د کوم وسایل چې جوړ کړي متاسفانه نه دی توانېدلی، چون دی له پکتیا راغلی دی چې دلته دغه وسایل راوړي، خو موږ به یې له تاسو سره ویډیوګانې شریکې کړو، په همدې خپرونه کې لیدلی شئ. ستاسې دې الوتکه باندې به خبره وکړو. دا الوتکه څه کولی شي، څنګه فعالیت کولی شي، څه ډول الوتکه ده؟ دوستانو ته لږ معلومات ورکړئ. دغه الوتکه 8 کیلومتره د پرواز وړتیا لري او ایراني هم ډوله ډرون ده، F-15 په نوم. دغه الوتکه څارل هم کولی شي او ویشتل هم کولی شي، یو د یوه مرمۍ له ځان سره وړلی شي. څه ډول څارنه کولی شي، څه نصب کړي په دې کې؟ په دې کې خو قسم قسم شیان دي، یعنې که یادونه وکړو چې د سافټویر له لارې ځینې پروګرامونه دي کار کوي او دا کمرې د خپل اپلیکیشن لري، GPS سیستم لري. کمپیوټر له لارې کنټرولېږي که نه کوم ریموټ، ځانګړی ریموټ لري؟ دا خو یو کمپیوټر دا سیل ایم په نوم کمپیوټر، هغه دا ریموټ چې د کمپیوټر نه وصلېږي د سافټویر له لارې، او ریموټ کې کوم مچونه هغه چې وي هغه انعکاس هغه ته ورکوي تیارې ته، هغه د کمپیوټر د ریموټ له لارې کنټرولېږي. ښه، ډېر ښه. تاسې په دې برخه کې کومې زده کړې هم ترسره کړې وې که نه؟ څه مو استفاده وکړه چې په دې وتوانېدلی دغه الوتکه جوړه کړئ؟ داسې خاص زده کړې ما نه دي کړي، خو ما ډېر دغو شیانو سره ډېره شوق علاقه وه. ډېرې څېړنې او ډېر ترتیبات مې په نظر کې ورته نیولي وو، خو یقیني بس وتوانېدم چې پاس فضا ته 200 متره پاس فضا ته پورته کړم او یو ځای د هدف لاندې ونیسم. څومره وخت یې ونیو د دې جوړولو له تاسې څخه؟ دې تقریبا د څېړنو راهیسې داسې تقریبا تر 2 کلو پورې وخت ونیو. ما چې کله د کار پیل په وکړو تقریبا 6 میاشتې 7 میاشتې وخت یې ونیو. ښه، ډېر ښه. تاسې یاده کړه چې دا هدف هم ویشتلی شي، یو څه هدف ګرځولی شي، د څه له لارې ویشتلی شي؟ مثلا څه نصب دي په دې کې؟
په دې کې خو رقم په رقم وسایل نصب دي، لکه د په لومړیو کې په دې معنا چې دغه یو هغه چې کوي لیدل چې کوي د کمرو له لارې د جی پي ایس له لارې دغه یو ځای په نښه کولی شي او ویشتلی شي. ښه، ډېر ښه. تاسې 2 کاله یاد کړل، بیا چې تاسې کله عملي کار په دې باندې شروع کړ، 6 میاشتې مو یادې کړې چې ویې نه وې، کومو چیلنجونو سره مخ شوئ، کومو مشکلاتو سره مخ شوئ د دې په جوړولو کې؟ په دې کې خو رقم په رقم مشکلاتو سره مخ شو، یعنې د اقتصادي او مالي له مشکلاتو څخه، او بل دا و چې دومره وخت به نه و، خو بیا هم یو څه وخت مو ته پیدا کولو چې ما په دې باندې کار کړی و، ځکه چې ما ډېر زیات شوق علاقه وه، غوښتل مې چې زه انشاءالله دغه ډرون یا تیاره دا به زه فضا ته پورته کوم. څومره وزن وړلی شي؟ مثلا کله چې یو څه هدف ګرځوي د هغې لپاره موادو ته مثلا د ویشتلو هغه توکو ته ضرورت وي، دا څومره څه ځان سره ځایولی شي؟ تقریبا خو اوس خو ماشین کوچنی غونته ده، ځکه د څو موتورونو نه مې یو ماشین جوړ کړی ده، کوچنی ماشین ده، تقریبا داسې وښیه چې 20 کیلو 15 کیلو هغه ځان سره وړلی شي. ښه، ډېر ښه. بیا تاسو سره څوک ملاتړ کوونکي وو په دې کې چې تاسو سره همکاري وکړي، که یوازې ځان باندې مه هر څه وکړه؟ نوره د تشویق په بڼه خو یوازې وم، ځکه چې نوره داسې خاص چا نه یم تشویق کړی، خو د مالي ملاتړ مې یو ورور ده، هغه دغې لارې تشویق کړی یم. ښه، ډېر ښه. څومره مصرف یې له تاسو څخه وغوښته؟ تقریبا ما نه مصارف په تر 80,000 پورې مالي لګښت پرې راغلی ده. او دا هم تاسې ستاسې ورور او تاسې خپله جبران کړل؟ او جبران کړل، بلکل. بیا کله چې تاسې دغه الوتکه جوړه کړه، د هیوادوالو د نورو خلکو څه ډول هرکلي سره مخ شوئ؟ څومره دوی حیرانه شول؟ موږ څومره معلومات لرو، څومره مو لیدلي په ټولنیزو رسنیو، ډېری دوستانو تاسې وستایلی، مخامخ ستاسې لپاره دغه خبرې دغه تشویق څومره انرژي درکوله؟ دا خو ما په لومړیو کې چې کله په دې باندې کار کولو ډېر ورته وویل چې دغه کار نه ورکوي، دا نه کمیږي. ما ورته وویل چې انشاءالله دغه به کمیږي، ځکه چې ما کوم سامان یا رسمي هنر یا په ژوندۍ بڼه کوم شیان چې ما جوړول، زه په هغې کې 100% کامیاب راتلم. ما دا یادونه دوی ته کوله چې انشاءالله دغه به 100% کامیابه وي، ان تر دې چې 5مه ډرون مې جوړه کړه، 6مه بس مې کامیابه شوه، پس فضا ته مې پورته کړه، خو هغې نه وروسته خلکو وویل چې والله دا خو بس یعنې تاسې خلک پوه شول چې تاسې یو څه کولی شئ؟ خلک پوه شول چې دا شته په افغانستان کې داسې خلک چې داسې ډرون فضا ته پورته کولی شي او یو ځای د هدف لاندې نیولی شي. کوم حالاتو کې کولی شو دې ډرون څخه استفاده وکړو؟ دا خو په دې ډرون کې خو قسم قسم کار ترې اخیستی کېږي، مقصد کشف حالات کې یو ساعت د کشف لاندې هم نیولی شي، او د انداغ له لارې هم مقصد یو ځای د ویشتلو وړتیا هم لري. یعنې په نظامي برخه کې، امنیتي برخه کې ښه استفاده کېدلی شي؟ ښه استفاده ترکیږي. او هغه څه دي دا چې زموږ هېواد ورته ډېره اړتیا لري، ځینو مواردو کې زموږ امنیتي ځواکونه کولی شي دغسې وسایطو څخه ښه استفاده وکړي. ډېره ښه ده. مبارز صاحب، ستاسې یو ام بي موټر هم شته چې تاسو جوړ کړی دی، د دې په اړه لږ معلومات دوستانو ته ورکړه. دغه ام بي اوس فعل حال 2000 متره د حرکت وړتیا لري، ښه ماشاءالله، چې 2000 متره وړاندې لاړ شي، د کمرو د کمپیوټر له لارې څارل کېږي، او یو میل کلشینکوف هم په نصب ده چې هغه هم د دقیق د ویشتلو وړتیا لري. 2000 متره وړاندې هغلته د کمرو کمپیوټر له لارې هغه ځای څارل کېږي او دقیق د ویشتلو وړتیا لري. ډېر ښه. دا بیا له څه کنټرولېږي، څه په واسطه فعالیت کوي؟ دغه د کمپیوټر کمرو له لارې دا هم کنټرولېږي، مقصد ماشینونه پکې نصب شوي دي، برقي سیستم ده، هغه داسې سیستم ده چې دا چې څومره حرکت کوي هغومره دی برق ظاهره هم لري چې مقصد د ام بي ته برق ورکړي.
ښه څومره چې حرکت کوي بیرته انرژي اخلي. انرژي اخلي. ښه ډېر ښه. دې باندې څومره مصرف درنه راغی؟ په دې باندې خو مانه ځکه زیات مصارف وشوله، تر څه کم 1.5 لک څه باندې 1.5 لک پورې مصارف راغلل، ځکه چې ما ډېر په خراده ماشین یې ډېر کار وکړ، ځکه چې شیک او زر یې داسې جالبه و چې مقصد په افغانستان کې هغه نه پیدا کېدل. خو ما ډېر کار د خراده ماشین څخه کړی دی چې ما په خپل لاس ورته جوړ کړي دي، یعنې کټایې، ګیربکس، شیک او زر وغیره وغیره ډېر شیان. ښه ډېر ښه. دا ام بي موټر چې تاسې جوړ کړی ده څومره وخت دې درڅخه ونیو؟ تقریبا دغه ام بي 6 میاشتو کې مکمل شوی. لومړی مو الوتکه جوړه کړې وه که دغه موټر؟ اول خو داسې و چې ما په ذهن فکر کې الوتکه کړې وه، یعنې مغانې ما څېړنې روانې کړې وې، خو کار مې نه و په پیل کړی. بیا وروسته په عملي ډول ما وغوښتل چې زه داسې یو ټانک جوړ کړم چې مقصد په یو ځای کې کینې 200 متره وړاندې لاړ شي، هلته دقیق د ویشتلو وړتیا ولري. خو مې غوښتل په لومړیو کې یو ټانک جوړ کړم او وروسته بیا هغې نه بعد یو الوتکه جوړه کړم. ښه ډېر ښه. تاسو دا د څېړنو یادونه کوئ، د څه له لارې مو څېړنه کوله؟ څه له لارې معلومات راټولول، زده کړه مو کوله؟ معلومات څېړنه خو په دې ډول وه چې ما خپله د افغانستان یا د نړۍ په سطحه کوم تخنیکي شیان چې جوړیږي یا د رسنیو خپریږي، ما به دا شیان یعنې لږ څه ترکیبول، مقصد خپل هم به د ذهن فکر کې راوستل چې مقصد دا شی داسې جوړ کړي، یعنې دا شی به داسې نتیجه ورکړي، ان تر دې چې په دواړو کې کامیاب راغلو. دغه ټانک چې پورته یو ټوپک هم ورباندې نصب دی، د دې تر څنګ د نور وزن وړلو توان هم لري؟ او دغه بغیر د ټوپکه خپله ام بي 120 کیلو وزن لري. ښه ماشاءالله. تر 250 کیلو پورې د وزن د وړلو وړتیا لري. د دې ام بي جوړولو نه وروسته چې پلان خو ستاسې الوتکه وه چې تاسې جوړوله، کله به چې دغه موټر جوړ کړ څومره تشویق سره مخ شوی؟ دغه موټر مې چې جوړ کړو ډېر تشویق شوم، خو لږ کم څه تهدید شوم که نه. ښه تهدید د څه و؟ تهدید خو داسې په دې ډول و چې ډېر خلکو قسم مشورې دي او قسم مفکورې دي په ټولنه کې که نه. ډېرو خلکو به ویل چې دا د څه رقم شی جوړ ده، مقصد اوس خو د قلم وخت ده، د ټوپک وخت نه ده، ته باید نوره پرمختګ هغه ته وکړې، نه د ټوپک په هغه. ما ورته وویل چې کله وارې هم د تعلیم نه بغیر ټوپک ته هم ضرورت او زموږ هېواد دواړو ته ضرورت لري، هم قلم ته هم ټوپک ته، ځکه چې قلم نه وي ټوپک وي دغه هېڅکله نه برابرېږي، باید هم قلم وي هم ټوپک وي. پکتیا بیا خاصتا څمکني یوه اطرافي سیمه ده، ممکن ډېر وسایل هلته پیدا نه شي. تاسې څنګه توانېدلی دغه ځینې وسایل لکه کمرې شوې، سنسرونه ځینې شول چې تاسې په دې الوتکه یا په دې ام بي کې ځای کړئ، څنګه مو پیدا کول؟ دا خو ما چې کومه نقشه خپل هغه چې له ځان سره نوټ کړی و، ځینې مې په خوست کې پیدا کول، ځینې په کابل کې، ځینې مې هغه د څمکنیو په بازار کې. ښه ډېره مننه مبارز صاحب. څه موده وړاندې ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې لاس په لاس شوې، ستاسو لپاره فکر کوم هلته په ولایت کې ولسوالۍ کې ځانګړي مراسم هم نیول شوي وو، دا څه ډول کیسه وه؟ مراسم خو داسې وو چې ما ام بي چې جوړ کړی و، ویډیوګانې مې کولې، په ځینو د غرو علاقه کې مې مقصد تمرینات ورکوله. دغه ویډیو بیا ولسوال صاحب ولیدې، بیا ولسوال صاحب وویل چې موږ به داسې یو ترتیب درته ونیسو په شهرنو بازار کې، موږ بازار ته بند کړو، مقصد ته به هغلته خپل تمرینات هغه وکړي، نمایش به وړاندې کړي. خو هغه چې کله مو نمایش وړاندې کولو، دغه ځای کې ولسوال او قمندان صاحب مخبره وکړه چې موږ ساحل ته درکوزیږو، خو خلک ډېر څه زیات شول، بیخي ډېر زیات شو، کوم ما چې څه رقم ته غوښتل نمایش ورکړم، خو له بده مرغه چې هغسې نمایش ونه شول، ځکه د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له وجې، له ډېرې ګڼې ګوڼې نه وجې نه. ښه څومره انرژي مو اخیسته بیا هلته؟
یقیني دومره انرژي مې واخیسته چې بیخي له حده زیاته وه، ځکه ما فکر کولو دغه ځینې کارونه چې زه د میډیا له لارې ګورم، ما کوم شیان چې جوړ کړي دي خلک یې پوسټ کوي، یعنې یوه لیکنه په کوي که نه، ما سره ډېر داسې احساس هغه پیدا شي، نوره انرژي پیدا شي. کله وارې دا فکر وکړم چې ووایم چې دا ځینې کارونه خو یقیني زما د عمر نه یو څه لوړ دي. بله دقیقا. ښه ډېره ښه ده. ستاسې ژوند ته به هم راشو، څه ارمان لرئ؟ لوی ارمان مو څه دی چې تاسې باید ورته ورسیږئ؟ هدف مو خو داسې خاص ارمان نشته، خو یو کوچنی ارمان دا لرم چې زه افغانستان ته خدمت وکړم په هره برخه کې کوي، مقصد نظامي برخه کې وي او تعلیمي برخه کې وي، ځکه اکثره وخت ځینې خلک د نظامي برخې شوقیان وي او د تعلیمي برخې، خو زه خپله د دواړو بیخي ډېر شوقي یم، بالخصوص د تعلیمي برخې بیخي زیات مینهوال یم او تشویق یم. تاسو وړاندې په خبرو کې یادونه وکړه چې زده کړې مو تر 12 ټولګي کړي، دوام مو نور ورنه کړ. پلان لرئ چې د زده کړو ته دوام ورکړئ لوړو زده کړو چوکاټ کې؟ په راتلونکي ته مې پلان دا ده چې زه باید د کمپیوټر ساینس وایم یا انجینري بخش وایم، تر څو زما کوم هنر هغه چې دا استعداد دی دا باید په رسمي ډول منځته راوړل شي، مقصد یعنې په هغه کې نور هم زیاته څېړنه وشي د تعلیم له لارې مقصد. بله ښه. نو الله تعالی مو خپلو ارمانونو ته ورسوه. دې چارو ته به دوام ورکوئ که نه؟ د تخنیکي وسایل نور به هم غواړئ څه جوړ کړئ آینده کې؟ بالحال خو اوس همدغه تخنیکي وسایل دي، انشاءالله په راتلونکي کې به په پوره ډول دوام ورکوم. او دا خو یو نمونوي څه دي، که چیرې زمینه درته برابره شي کولی شئ دغسې ډېر تولیدات ولرئ په دې برخه کې، مثلا ډېر ټانکونه جوړ کړئ چې یو ساحه څارلی شي، الوتکې جوړې کړئ تر څو د افغانستان د دفاع لپاره ورڅخه کار واخیستلی شي. په راتلونکي کې مې دغه پلان ده، که چېرته ما سره دولت همکاري وکړي، کوم شی چې زه پلان کې لرم که نه، هغه دوی ته زه جوړ کړم، ترتیب کړم. ښه ډېره ښه ده. نو له خلکو او دولت څخه غوښتنه څه ده؟ کوم څه ویل لرئ که امر ستاسو خدمت کې؟ له خلکو څخه مې دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید زموږ ګوند ته کوم نوښتګر چې دي نوښتونه منځته راوړي باید په پوره ډول تشویق شي او په پوره ډول یې همکاري ورسره وشي. ډېره زیاته مننه مبارز صاحب چې خپرونې ته راغلی، وخت مو راکړ. کور مو ودان. مننه، ژوندی اوسئ. تاسو څخه ډېره مننه چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړ. کور ودان. دوستانو له تاسې هم مننه چې خپرونه مو تر دې مهاله لیده. دا وه د دې اونۍ د سهار پیغام خپرونه، خو بیا هم وروسته کې ځای لري چې مننه وکړو د خپرونې له ملاتړ کوونکي افغان ټیلیکام څخه. افغان ټیلیکام یو بشپړه مخابراتي شرکت په افغانستان کې چې په صوتي، بې سیم او انټرنیټي ډول خدماتو هیوادوالو لپاره وړاندې کوي. دا وه زموږ د دې اونۍ سهار پیغام خپرونه. تر بلې اونۍ ښې چارې، ښه وختونه. لوی الله مو مل اوسه.